إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیر درنو محترم مسلمانانو ورونو او خويندو، اوسنی تمدن فرهنګ او حضارت ته که وګورو، ډیر داسې اعمال شته چې اوس هغې ته د یو تمدن نوم ورکول کیږي. انسانان په هغه اړه باندې خپل ریسرچونه او تحقیقات کوي، هغه ځینو مسایلو ته دوی ډیر ارزښتونه ورکوي او یو ډیر ارزښت باندې ورته قائل وي. مګر که چیرې موږ او تاسو د اسلام مبارک دین ته وګورو، هغه ارزښتونو ته او هغه تمدنونو ته یا تمدني اسبابو ته قرآن کریم او د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم 1400 کاله وړاندې اشاره کړې دي. مسلمانان هغې ته هڅولې وي. یو د هغې څخه د ونو کینول او د نباتاتو کښت دی. د نباتاتو او ونو د شنو شیانو کښت ته قرآن کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله وړاندې موږ او تاسو ته اسلامي لارښوونې او تشویق او هڅونې کړي. مګر اوس هغه خلک چې محیط زیست یا د هستوګنې ساینس مطالعه کوي، هغو په دې کې ډېر لاسته راوړنې کړي دي، ډېر انکشافات او پرمختګونه یې کړي دي. مګر اساس د دې کار اسلام ایښودلی. په هیڅ دین او مذهب کې دومره تعلیمات، دومره هڅونې او تشویقات نشته څومره چې اسلام موږ او تاسو ته کړي. دغه آیتونه چې تلاوت شو، په دې کې هم الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته خپل ځینې نعمتونه بیانوي چې د هغه نعمتونو څخه شنې ونې او بوټي دي، میوه‌جات، سبزیجات، ونې. دغه ټول د الله متعال نعمت دی. په دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې وآیة لهم الارض المیتة احییناها. دغه خلکو ته موږ د خپل قدرت یوه نښه، یو آیه ورښایو. هغه څه شی دی؟ الارض المیتة، مړه ځمکه. مړه ځمکه ده چې هیڅ شی پکې نشته، مګر الله تعالی هغه ژوندی کوي. په څه شي باندې ژوندی کوي؟ باران الله تعالی رالیږي. دغه باران سره د مړه ځمکه را ژوندی شي، شنې ګیاوې، میوې، نباتات، سبزیجات راشنه شي. ځینې طبیعي راشنه کیږي او ځینې کې د انسان خپل اسباب او کار او زحمت هم شامل دی. مګر په دواړو صورتونو کې دا د الله سبحانه وتعالی نعمت دی. بیا فرمایي واخرجنا منها حبا منه یأکلون. د دغه مړې ځمکې څخه د باران په سبب باندې موږ دوی ته دانې راوباسو. جوار دی، غنم دی، وریجې دی، لوبیا د دال نخود دی، فلان د فلان دی. دا ټول هماغه دانې دي چې الله تعالی حبوبات موږ ته راشنه کوي. وجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب. موږ ګرځوو دغه انسانانو منفعت دپاره، مصلحت دپاره په دغه ځمکه کې باغونه من نخیل، د خرماو، د انګورو. په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی خرما او انګور د نمونې په طور ذکر کوي. دا نه چې یوازینی میوه خرما او انګور دي، ځکه نور آیتونو کې شته چې ومن کل الثمرات،
ټول مختلف میوې، ټول مختلف سبزیجات په دې کې شامل دي. وفجرنا فيها من العيون، او مونږ د دغه باران په سبب باندې سیندونه بیو، نهرونه بیو د اوبو دپاره چې د انسانانو او د ځمکو دغه مشکل په اوبو باندې حل شي. لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلا یشکرون، تر څو دغه انسانان د دغه میوو څخه نباتاتو څخه وخوري او دوی د الله تعالی شکر ادا کړي. نو په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی انسانانو ته خپل یو ستر نعمت ذکر کوي، هغه باران دی چې د باران په سبب مونږ او تاسو ته شنې ګیاوې، شنې ونې او شنې میوې الله سبحانه وتعالی شنه کوي. د الله سبحانه وتعالی سنت همدا دی چې په دنیا کې اسباب یو بل ته مسخر ګرځوي. ځینې داسې شیان شته چې هغه الله تعالی انسان او حیوان دواړو ته مسخر ګرځولي، د دواړو په هغې کې فایده ده. لکه دا شنه بوټي او ګیاوې، هم انسان د هغې نه استفاده کوي، هم حیوان ترې استفاده کوي. بیا په مقابل کې همدغه حیوان چې دا شنې ګیاوې او شنې بوټي خوري، سربکېږي، چاغېږي، غټېږي، انسان هغه ذبحه کوي، انسان یې خوري. نو دغه حیوان بیا الله انسان دپاره ګرځولی، مګر دواړه د همدغه ځمکې نه خپل حاصل اخلي. په دې اساس مسلمانانو د ونو کینول یا د شنو بوټو کینول دا په اسلام کې عبادت دی، په اسلام کې یو عبادت دی، بلکې یو صدقه جاریه ده چې انسان ته د هغې اجر او ثواب د مرګ نه وروسته هم رسیږي. که ته نن یوه ونه کینوې او ته وفات شي، د دغه میوې د سوري څخه که څوک استفاده کوي ثواب یې تا ته رسیږي. که دغه ونه کې مرغان جالې جوړوي اوسیږي، د هغو ثواب تا ته رسیږي. که د دې میوې څخه انسانان خوري ثواب یې تا ته رسیږي. که د دې میوې څخه مرغان خوري ثواب تا ته رسیږي. که د دغه میوې څخه څوک غلا کوي بیا هم تا ته ثواب رسیږي. یعنی حتی یو انسان غلا کوي، هغه به په د خپل غلا باندې ګناهګاریږي، مګر تا ته ثواب په دې کې شته. ځکه دې ته اسلام عبادت وایي، صدقه ورته وایي. صدقه زکات، دا ستا زکات دی. مګر دا خبره مسلمانانو ما بار بار کړې چې اسلام کې فقط ډېر یو معمولی نقطه ده. که دغه نقطې ته انسان متوجه شي، ډېر دغه دنیاوي کارونه عبادت ته تبدیلیږي. مثلا مونږ او تاسو یو سړی به کور جوړوي، فقط نیت دا ده چې زه ډېر یو ښکلی چمن ولرم، یو ډېر ښکلی باغ ولرم. د الله رضایت یا د یو عبادت تر سره کول په دغه ونو ایښودلو کې نه لري، فقط زینت یې مراد دی. دی هماغه زینت لاسته راوړي خو د عبادت نه محروم دی. یو بل انسان به مثلا یو ونه کري فقط دې دپاره چې دغه میوه ونیسي او زه میوه خرڅه کړم، دی به صحیح د تجارت به وکړي، ګټه به واخلي، خو د هغه عبادت چې صدقه ورته ویل شوی دی د هغې نه محروم شو. مګر که یو انسان په همدغه نیت باندې یو ونه کري چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت په ځای کړم، د الله تعالی یو امر په ځای کړم، او دغه ونه ما ته صدقه جاریه شي، که زه یم که نه یم، سبا زه وفات شم یا ژوندی یم، دې نه به خلک استفاده کوي، ونې ترېنه مرغان ترېنه استفاده کوي، چینجي ترېنه استفاده کوي، انسانان ترېنه استفاده کوي، حیوانات ترېنه استفاده کوي. که دغسې یو نیت سړی ولري، په دغه نیت سره ته هم کولی شي چې خپل کور ښایسته کړې، هم خپل محیط وساتې، هم د دې په سبب ستا هغه د ژوند هوا چې کوم تنفس کوو مونږ او تاسو هغه ورسره پاکېږي. مونږ او تاسو په دې باندې دلته علما ناست دي چې د ځمکو د ونو په موجودیت سره ځمکه څومره اوبه کش کوي راپورته، یعنی هغه څه خصوصیات چې دغه ونو پورې تړلي دي هغه ټول منځته راځي. مګر په ضمن کې ستا په همدغه یو نیت باندې ستا د عمل عبادت شو. ځکه هم دا خبره ما بار بار کړې چې اسلام مونږ او تاسو ته د ښه نیت همیشه تشویق کوي، همیشه په هر کار کې ښه نیت ولره. همدغه نیت دی چې ستا عادت په عبادت باندې تبدیلوي. که ته ډوډۍ خورې، ستا هدف فقط د نس مړول وي، نس دې موړ شو، اجر دې وانخیست. که ستا د ډوډۍ خوړلو هدف دا وي چې زه ډوډۍ وخورم تر څو انرژي واخلم، طاقت واخلم، زه وکولی شم خپل کار په ښه شکل سره ترسره کړم، خپل عبادت په ښه شان سره ترسره کړم، نو دغه ډوډۍ خوړل هم تا ته عبادت شو. په همدغه اساس دغه د ونو کینول، نباتاتو، سبزیجاتو، دا هم انسان ته عبادت دی، ولو که دا د تجارت په غرض باندې هم وي، مګر ته به نیت خپل د اسلام په دستوراتو عمل کول ګرځوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي: ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا
فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقه. هیڅ مسلمان داسې نشته چې دی به یو ونه کینوي. ونه عمومي ده، ولو که میوهداره وي که غیر میوهداره وي، ونه کینوي. اما میوهداره ونې ته تشویق شوی ځکه د هغې ګټه نسبت نورو ته ډېره ده، مګر دا لفظ د حدیث عام دی. مجرد ونه کیدای شي داسې ونه وي چې فقط هغې لرګی دی یا فقط سوری لري، فقط پاڼې لري، نور داسې ډېر ګټور هم نه وي، خو بیا هم دا حکم په هغې تطبیق کېږي. هیڅ داسې انسان نشته چې دی یوه ونه کینوي او یزرع زرعا یا یو زراعت ګیا شنه بوټی هر شی چې وي دغه زرع کوي کري. فیأکل منه طیر، پس د دغه شنه بوټي څخه، د دغه نبات څخه، د دغه سبزی څخه یا د دغه ونې څخه یو مرغه ترې نه خوري. موږ تاسو دلته ګورو دا توتیان دي، هر میوه چې لږه پخوالی ته راشي سبا چې ګورې ټوله تشه کړې وي. دلته یو حاجي صاحب ویلې چې زما لوکاټو ونه وه چې اراده مې وکړه چې سهار یې شکوم چې راغلم ټولو توتیانو خلاصه کړې. نو دغه مارغان هم چې دا خوري دا عبادت دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فیأکل منه طیر، پس د دغه ونې څخه یو مرغه وخوري، او انسان یا ترېنه انسان ګټه واخلي، او بهیمة یا څاروی او چارپی غوا او میخ او ګډ او پسه او دغه شیان، الا كانت له به صدقه، مگر دغه ټول شیان دغه انسان ته صدقه ده. صدقه د زکات حکم لري. دا حتمی نه ده چې ته ونه وکرې د هغې میوې څخه ته ګټه واخلې، که د هغې نه حیوان وخوړه، که مارغه وخوړه، که چینجي ترېنه وخوړه، که بل شی وخوړه، تا ته اجر د یو زکات او صدقه رسیږي. او صدقه موږ او تاسو د صدقې فضیلت باندې پوهیږو. یو حدیث شریف کې داسې دی مفهوم دی چې الصدقه تطفئ غضب الرب، صدقه او زکات د الله تعالی هغه قهر او غضب لرې کوي د انسان څخه، یعنی د الله تعالی د رحم او د مرحمت او د احسان او شفقت او مهرباني سبب ګرځي. بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه د انسان ګناهونه داسې پاک کوي او داسې د منځه وړي لکه څرنګه چې اوبه اور مړ کوي. په اور باندې چې اوبه واچوي مړ کېږي، د منځه ځي. نو همدارنګه صدقه د انسان ګناهونه په همدغه شکل باندې د منځه وړي. نو دا ډېر یو عادي کار دی، فقط په $3 او $4 باندې یو ونه واخلې او ځای کې ولګوه. دا حتمی نه ده چې دا کور ستا ملکیت وي، که ته کرایي کور کې هم اوسېږې د مالک په اجازې سره کولی شي وکړې یو ځای کې. که دغه ځمکه د ښاروالۍ او د دولت ده، خو په داسې صورت کې چې هلته یو قانوني موانع وجود نه لري، کولی شي د کور مخې ته ونه وکړې، یو بل ځای کې وکړې. دا حتمی نه ده چې خامخا ترېنه ګټه واخلې او ستا په کور کې وي، ستا دپاره د زینت او ښایست سبب وګرځي، ځکه دغه احادیث ټول عام دي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو دې ته تشویقوي چې تاسو د دغه ونو او نیالګیو د کرلو څخه ډېره ګټه واخلئ، تر څو چې ته کولی شئ دې نه ګټه واخله. فرمایي که چیرې ستاسو یو نفر په لاس کې یو نیالګی نیولی وي د کرلو په نیت باندې، نیالګی دی مثلا یا د ونې یو ټوټه ده کرې یا یو شین بوټی دی در سره، نبات دی، هر شی چې دی د کرلو په نیت تا لاس کې نیولی دی، همدغه لحظه کې قیامت شي، پوه شي چې قیامت شو. نور که دلته هم ته پوهېږې چې قیامت هم شو، دا مه غورځوه، زر یې وکره. که چیرې دا قیامت تا ته دومره مهلت درکوي چې ته دا فقط په ځمکه کې ورکرلی شي، ورچوکې که په ځمکه کې، ځکه په همدغه وخت کې هم دغه کرل هم تا ته یو صدقې حیثیت لري، ته همدغه وخت کې هم دغه کار څخه ګټه اخلي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان قامت الساعة وبید احدکم فسیلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. که چیرې قیامت برپا شي، قیامت شي او ستاسو د یو انسان په لاس کې فسیله وي، فسیله هم دغه وړوکي نیالګي ته وایي چې کله لکه بزوک چې موږ تاسو ورته وایو، ستاسو په لاس کې یو بزوک وي، یو وړوکی نیالګی وي یا یو شین نبات دی او ته یې کرل غواړې، ته ووینې په سترګو چې قیامت شو، که چیرې ته وکولی شي چې دا وکرې ویې کره، مه یې غورځوه ولو که دا قیامت هم دی، ځکه د همدغه لحظې نه هم ته استفاده وکړه، یو اجر او صدقه واخله، چې دا نهایت ګډ تشویق دی موږ او تاسو ته. که چیرې موږ او تاسو قرآن کریم ته وګورو، موږ او تاسو ته الله سبحانه وتعالی په ډېرو ځایونو کې دا د ونو خبرې کوي. جنات چې وایي، جنات اکثر باغونو ته وایي، دا د همدغه ونو فضیلت دی. په ډېرو دعاګانو کې موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته تشویق کوي چې په جنت کې د ځینو اعمالو په سبب انسان ته ونه کرل کېږي.
که دا یو حدیث مونږه څو ورځې مخکې ولوسته سهار لمانځه نه وروسته چې ابراهیم علیه السلام سره چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو، هغه ورته وویل چې خپل امت ته زما سلام وړاندې کړه. مونږ او تاسو ته ابراهیم علیه السلام سلام وایي، خپل امت ته سلام وړاندې کړه. او بیا ورته ووایي چې ځمکه ډېر جنت ډېر ښه حاصلخیزه ځمکه لري، ډېره ښه حاصلخیزه ځمکه لري، د کرلو دپاره بالکل آماده ده. ستا امت باید په جنت کې ځان ته باغونه وکري. او بیا ورته فرمایي چې لا اله الا الله او څه دعاګانې دي چې دغه سړی ولولي، نو د هر ځل ویلو باندې جنت کې ورته یو ونه کرل کېږي. نو دا هڅونه هماغه ونو ته ده، د ونو منافع دي چې حتی نه یوازې دنیا کې په آخرت کې هم که ته غواړې چې په جنت کې ډېرې ونې ولرې، ډېر ذکر وکړه د الله سبحانه وتعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک 300 خرما ونې کرلې دي. دا په یو واقعه کې 300 دې نګر خو به ډېر نورې هم کرلې وي. سلمان فارسی رضی الله عنه د یو یهودي سره غلام و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خپل بادار سره کتابت وکړه، قرارداد ورسره وکړه چې زه به تا ته یو څه پیسې درکړم، ما ته ازادي راکړه. دغه یهودي ورته وویل صحیح ده، زه تا ته ازادي درکوم په دې شرط چې ته به ما ته 300 د خرما ونې کرې، نه یوازې راکوې به ځمکه به ورته کنې، خرما به پکې کرې، د هغې حفاظت به کوې، کله چې دا په میوه راغله بیا ته ازادي. دا هم نه بلکې دې سره به ما ته 40 اوقیه سره زر راکوې. یو اوقیه 1.5 ګرامه سره زر کېږي، نو چې 40 کې ورته ضرب ورکړو تقریبا 1240 ګرامه طلا کېږي. یو اوقیه 1.5 ګرامه دی، ما ته به 40 اوقیه راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سلمان رضی الله عنه مشوره وکړه چې زما څخه بادار دغه شیان غواړي. رسول الله ورته وفرمیل چې ومنه ورسره. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته اعلان وکړ چې سلمان رضی الله عنه د خپل ازادۍ په مقابل کې مکلف دی چې 300 خرما ونې وکړي، تاسو د سره کومک وکړئ. چا ورته 10 دانې راوړي، چا 20 دانې، چا 50 دانې، چا 15 دانې، چا 1 دانه. صحابه کومک وکړ سره تر څو چې 300 خرما پوره شي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل لاړ شه د هر خرما دپاره مغه ځای وکنه، کله چې 300 ځایونه دې ورته وکیندل بیا ما ته خبر راکړه. سلمان رضی الله عنه فرمایي چې ما ځایونه وکیندل، نور ملګرو هم ما سره مرسته وکړه، بیا مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړه. پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم راغی او په خپل لاس هر خرما کېنوله. مونږ به ورته خرما وړاندې کوو، هغه به په خپل لاس کېنوله. کروی دغه 300 خرما ټولې شنې شوې او په همدغه کال یې خرما ونیوله. حال دا چې د خرما ونه معمولا 2 کاله بعد خرما نیسي، 2 کاله بعد میوه کوي. اوس خو دغه فارمي خرماګانې راوتلې او دوی نور څه کیمیاوي مواد کاروي چې زر حاصل ورکوي، مګر هغه طبیعي خرما 2 کاله وروسته میوه ورکوي. سلمان رضی الله عنه قسم کوي چې په هماغه کال دغه ټولو خرما میوه ونیوله، ما دا ټول هماغه یهودي ته وسپارل. بیا په کومه غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په غنیمت کې د سرو زرو د هګیو شکل کې یو سرو زرو یو ټوټه راغله، هغه سلمان رضی الله عنه ته ورکول، دغه واخله بازار کې خرڅ کړه او هغه سرو زرو پیسې ورته هم پوره کړه. سلمان وایي چې ما دغه سرو زرو ته ولیدل، ما ویل یا رسول الله دغه سرو زر به څرنګه هغه 40 اوقیه پوره کړي. 40 اوقیه خو یعنې 1240 ګرامه طلا کېږي او دا خو تقریبا د هګۍ په اندازه باندې دی، یعنی 1200 خو د کیلو نه زیات وزن لري. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ویل چې دا ورشه بازار کې وزن کا بیا خرڅ کا. نو سلمان رضی الله عنه قسم کړی چې ما دغه سره زر بازار ته یوړ، خرڅ مې کړ، 40 اوقیه پوره کړه. نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه معجزات و چې کار شوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې هم خرماوي کرلي، نور شنه بوټي کرلي دي، نه یوازې چې موږ تاسو ته امر کړی. د ونو قطع کول په اسلام کې جواز نه لري، بې د ضرورت نه، بې د ضرورت نه د ونو قطع کول جواز نه لري. حتی د جنگ په وخت کې، د جهاد په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر کاوه چې کله تاسو جنگ ته لاړ شئ او هغه خلک تاسو په مقابل کې پاسیږي، قیام کوي، تاسو سره جنگیږي، مګر تاسو څو نصیحتونه په یاد ولرئ چې ونې به نه غوڅوئ، میوهدارې ونې به نه غوڅه کوئ، ونې به نه وباسئ یا نه به یې سوځوئ، میوهدارې ونې به نه قطع کوئ، سپینګیري او زاړه خلک به نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ، ماشومان به نه وژنئ. دا هماغه اخلاقي تعلیمات دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هماغه وخت کې مجاهدین او صحابه کرامو ته ورکول. په یو حدیث شریف کې راځي یو انسان په یو ځای کې یو دشته کې روان دی. پخوانیو امتونو کې یو سړی په یو ځای کې روان دی،
وریځ راځي، همدغه وریځ سره دغه انسان یو غیبي غږ هم اوري چې دغه وریځ ته خطاب کوي چې لاړ شه د فلاني باغ ته اوبه ورکړه. دا غیبي غږ راځي وریځ ته وایي چې ته لاړ شه فلاني ځای ته او د فلاني انسان نوم یې اخلي، د هغه باغ ته اوبه ورکړه. دغه سړی وایي چې زه د دغه وریځو مسیر تعقیبوم، هغه ځای ته چې دا وریځې ورسېږي زه هم رسېږم، ګورم چې باران کېږي په یو باغ باندې. دې باغ ته ورننوځم، د باغ خاوند څخه پوښتنه کوم چې ستا نوم څه شی دی؟ دی ما ته هماغه نوم اخلي چې ما غیبي غږ اورېدلی چې د فلاني باغ ته اوبه ورکړه. نو وایي ما ورته ویلې چې ته څه کار کوې چې ستا دپاره دغه ورځ خاص راغلی او ستا په باغ باندې باران کوي او ما داسې یو غیبي غږ اورېده. هغه وایي چې زه بل کار نه کوم، فقط ونې کرم، د هغې حفاظت کوم، او هر کله چې دغه ونه میوه او حاصل ونیسي بیا درې بخشه تقسیموم، یو برخه د هغې صدقه کوم، خیرات ورکوم مسکینانو غریبانو ته بېوزلو ته، یو برخه د هغې بېرته په باغ باندې مصرفوم، او یو برخه د هغې خپل تجارت یا کاروبار یا کورنۍ لپاره ساتم. نو دغه سړی وایي چې د دې علت همدغه ستا تقسیم بندي او ستا کار دی چې ته هم د الله حق په نظر کې نیسې، هم د خپل ځان حق په نظر کې نیسې او هم د باغ حق په نظر کې نیسې. نو دا مونږ او تاسو ته هماغه تشویق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. نو مخکې هم ما دا حدیث ولوسته چې د ونو کېنول د صدقه جاریه حیثیت لري، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث شریف کې مونږ او تاسو ته فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. کله چې انسان وفات شو د ده عمل قطع شو، دته د دنیا څخه هیڅ شی نور ګټه نه رسوي مګر درې شیان ورته ګټه رسولی شي. عمل صالح، د ده خپل نیک عمل، یا صدقه جاریه صدقه چې یو بهترینه جاریه صدقه هم دغه ونې دي. انسان ونه کري خپله وفات کېږي مګر دغه ونه 100 کاله 200 کاله دوام کوي، د دې سوري نه استفاده کېږي، د دې پاڼو نه استفاده کېږي، لرګي نه استفاده کېږي، میوې نه استفاده کېږي، پرندې ترې نه استفاده کوي، چنجیان ترې استفاده کوي، انسانان ترې ګټه اخلي. دا ټول هماغه صدقه جاریه ده تر څو چې دا ونه شته تا ته اجر رسېږي. او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد چې هغه تا ته دعا کوي، نیک اولاد تا ته دعا کوي، مګر نیک اولاد په هغه وخت کې دعا کوي چې ته هم واقعا دغه صحیح روزنه دې کړې وي، ته خپل هم په نیغه لار باندې روان یې. اما کله چې ته خپل اولاد مسجد ته راولې، مسجد کې خوشي کوي او خپل پارکینګ کې موټر کې کېنوي، لمونځ نه کېږي، دلته خلک جماعت کوي، د وتلو په مخ کې د شیشې موټر شیشې ښکته کوي، میوزیک دومره چالانوي په لوړ اواز داخل د پارکینګ د مسجد کې چې د 15 کورونه اوري. نو دومره مستی چې ته په مسجد کې کوي، بیا د اولاد څخه هم توقع لري چې دی به ما ته دعا وکړي. نو دغه اولاد به تا ته څه رقم دعا وکړي چې ته څه رقم پلار وایي چې ما جومات کې خوشي کوي، خپله پارکینګ کې کښېني. نو شته دا رقم انسانان هم چې غافل انسانان اصلا نه خپل ځان ته متوجه دي، نه خپل حیثیت ته متوجه دي، نه هغه ځای ته متوجه دي چې زه کوم ځای کې یم. دا دوهم ځل دی چې موږ د مسجد په پارکینګ کې هم دغه وضعیت ګورو. داخل د پارکینګ نه حرکت کوي، شیشې ښکته کوي، میوزیک دومره لوړ اواز باندې چالانوي لکه دا نشایي خلک چې کوي د بازارونو کې چې موږ تاسو ګورو. بیا مسجد نه وځي، خلک به لمونځ کوي، دی به موټر کې ناست وي. نو دغسې انسان به بیا د خپل اولاد څخه څه توقع ولري چې دی به ورته دعا وکړي. اوس هم موږ ځینې اولادونه ګورو چې یعنې په بدو کارونو کې به پلار وایي هر لحظه زما پوښتنه کوي، ما ته به توجه کوي، خو کله زما توجه نه کوي ما ته. یو بد کار دپاره اصلاً یو ورځ ما ته زنګ ونه وهي چې دا کار مه کوئ یا ولې کوئ. خو کله چې زه یو نیک کار کې مصروف شم هر لحظه به راته زنګ وهي بچیه چېرته یې، ولې راناوخته شوې، ولې مسجد کې ناست یې، ولې دا ولې دا. نو نیک ځای ته مې نه پرېږدي. نو دې حدیث شریف کې زما هدف دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ونو کېنول صدقه جاریه ده. په دغه اساس ما نن ځکه دا خبره وکړه چې همدغه د ونو کېنولو موسم دی. نو که موږ او تاسو هر انسان یوه ونه هم کېنوو، تقریبا نن مسجد کې دا 800 نفره چې راځي 800 ونه موږ او تاسو کولی شو چې کېنوو، او هغه اجر او صدقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو سره وعده کړې هغه حاصلولی شو. پخوا چې کوم ونه کېنول شوي دي ما وویلې که هغه په یو بل نیت باندې کېنول شوي هغه صحیح ده په خپل ځای باندې، مګر اوس نیت الله ته تقرب کېدی. یوه ونه د صدقه په نیت باندې چې دا الله دپاره صدقه ده، که پرنده ترې نوکري او که انسانان ترې نوکر څوک شي، یو نیت ورته جوړ کړي د عبادت په نیت باندې یو ونه وکرو. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.